لکه د نوح علیہ السلام قوم چې نوح علیہ السلام تراغه وسورته وای اے نوح علیہ السلام خبر دین منو ندی تبلیغ تگورو ندی کلام تگورو ندی په درد باندې ځان دزمن کو مې روا مونږ د الله د عذاب نو کدا الله عذاب را ولی نو زر را والا زر را وروا کانی دی وروا نه نیم سو کال تبلیغ وکنو علیہ السلام سو کالا نه نیم سو کال تبلیغ نه بعد می نوح علیہ السلام د کائنات رب تا په سجده پرې وتو یا الہ العالمین خبرن منی ما ورتستا پیغام رسول شپکی ورس کی لیلا و نهارا لیلا و نهارا نمی شپکتلی و نمی ورس کتلی اوسوی چې د خدای عذاب رب ورتوی کشتی جوړه کا کشتی تیار شو نوح علیہ السلام توی خیج نوح علیہ السلام کشتی تو خطو يرونو د ار حیوانات نه جوړه ځان سره کشتی کې حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دا شپږ سوه غزه اوږده وه لویه دنیا یې جوړه کړې وه او دې کې خپل ځایونه جوړ کړي وو هر یو حیوان د بل نه جدا اچولی چې په یو بل باندې ظلم ونه کړي دو جوړې خان نر او ښځه او 80 یا یو اتیا کسان د نوح علیہ السلام سره مسلمانان شیو نه نیم سوه کاله نو تاسو ته اوس حساب ولګوئ نه نیم سوه کاله نوح علیہ السلام د قوم سوی بدماشان د خدای عذاب دی راوله نو الله ولته دې زه خېجه اوس کشتی نوح علیہ السلام کشتی ته اوختو قوم باندې الله عذاب شروع کړو د اوزمکې نه اوبه راخوټ کېدلې بره نه راورېدلې خلق د الله د عذاب نه به ځان نشي خلاصولی درخواست مې دا دی چې دا موږ یو لوی عذاب ته چیلنج ورکو چې راځه خدایه عذاب دې راوله نرونو صلی رحمی چې ختم شوه د ځمکې نه د خدای د عذاب انتظار وکړو کله به راځي څنګه به راځي الله ته علم دی دا صلی رحمی خو نه ده که نه زما جب ډکېږي او زما د مسلمان رور کور روانېږي په دغې جب کې د زما خدای د جهنم لړمان پیدا کړي چې په دې سینه مې اوچیچي و بدبخته و د الله نه یریدونکي خدای نه ویریږه دا ته څه کوې نه رونو دا دنیا 2 ورځې ژوند دی تاسې به وایي چې دا بیا دا دومره لوی ظلم کېږي نو بیا الله په دې خلقو باندې شکلونه ولې نه بدلوي چې چا نه بیزوګان جوړ کړی وی او چا نه بېدبي دي ماپې نور څه جوړ کړی وی دا ولې نه الله جل جلاله ډېر کریم دی ډېر مهربان دی د حد نه سوا د حد نه سوا قسم دی نه زمونږ په علم کې راځي او نه په ذهن کې راځي د الله دا رحم نو باچا یو وخت خبره مې کوله مانا خبره بل خوا لاړه باچا یو وخت چا ویل چې پلان کې دشته کې یو بزرګ اوسېږي او ډېر نیک سړی دی دا چې دا نن خدای وایي عذابونه نه راولي په ټیم بارانو کې دا هغه بزرګ دعاګانې دي نو د حکمرانانو سره هم دا غم وي چې اوړه ګران نشي غوړي ګران نشي دا خواران لګې وي په همدې سوچ فکر کې وي ارم دا یوسف علیہ السلام حکمران ته ویلو چې خزانو باندې امینان خلق مقرر کا ګوره چې د ملک حالات خراب دي قادسالی را روانه ده یوسف علیہ السلام سرم د قوم عام غمو او په دې قوم کې مسلمانانو مسیدل کافرانو مسیدل یوسف علیہ السلام دا نه وای چې حاکم وقت د مسلمانانو لپاره دا پټي وکړه او دا کافران خپل کار کوي نه یوسف علیہ السلام ټولو لپاره تنظیم پکار دی خزانه به تششي درنا میلونه به بیا محتاج وي نه به وړه ملاويږي نه به غوړي ملاويږي
نو په دې ملک باندې نظر واچوا او جمعواري نه وکا لکه زمون حکمرانان چې جمعواري نه کوي وی ور باندې کنه او بار ملکونو کې لګي خود د جمعواري نه روان دي هر یو کدو ګل چې راضي داغه نه بل د پاسه بل د کدو ګولي تا او زما صحال دی الله دې زمون حکمرانانو کې صلی رحم راولي وای امين سم امين وای مړه او خدای کا صلی رحمی په کني خدای زمونږ نه ورکی خدای د اسلامی ملکونو حکمرانان الله په صلی رحمی خيسته کا او که اسلامی ملکونو مشرانو کې صلی رحمی ناراضي نو الله مونږ ته بدیل کې نور نیکان حکمرانان راکا افسوس خبره ده افسوس خبره ده امام مسلم او امام بخاری او حدیث راول د نورو احادیثو کتابونو عمره نقل کړي خبره دل ترانه لاړه خیر ده مکه مکرمه کې کسان روان دي ملګری دي محبوب فرمایي تګي شو ډیر زیات یو ملګری ته وویل چې د لاندې کوینه اوبر اخی جوول دي خو سم سره نشتا دینه اوبر اخی جوا هغه چې ښکته شو تب ګړمبه ځان موړ کا به مونږ ترا اوخه جوا الله دې چخکته شو لزی څنګه اوس کوم مرګري بر د نار نمرې نو هغه زر اوبر اوخه جولې دي تور کې دی اوبه اوس کلی چې اوبه اوس کلی ورته وي اوبه دې اوس کلی وي آو وي خان نه وي تاسو اوبه اوس کلی وي تاسو اوس کلی وي نه زبېخ کته کېږم نو ته رخته شوی وي وي نه زما د اوبو په سکلو ټیم لګېدلو اسې نه چې تاسو ته تکلیف نور وګد شوی وي نو تاسو مې اوبه را اوخه جولې محبوب فرمایي وی بیا دا ملګری ښکته شو چې ښکته شو اوبه اوس کلی واپس را اوخته چې را او د سو قدمه واغستل ګوري یو سپې دې هغه په لمده خټه باندې چې بداسي وخی لمده خټه باندې سګي جب وخی دې ملګرو ته وی دا سپې تګې دې تاسې مان لار شي زکوی تخکته کی دې شما ورته اے د خدای بندا سکه اوبراخی جے ورته وی اوبراخی جوما محبوب می فرمائی دا کس لاندے لاړو اوبرا اوخی جولے اغس پیته اوب کی خودلی اغلوخی کی چې د سره لوخه دی اغه کی ورته اوبوا چولے ملګرو ته وای تاسو خپل لوخي سنبال کی زی په دې خپل لوخي کی ورته قدما اغه سپراغه اغه وبې پل پل په باندې اوس کلی ځان مور کو داس یو ډغوري او قتل اغه کی دا نوري وبوا چولې و زما غیرت مندور نوري سپه موتا دا خو زمو استاد شیخین لري خبره را چې زبنه جسل عین ته وبکی دما والله کې دی کار ته عبد المتینم تیار دی والله کې دی کار ته اجي سے بم تیار دی والله کې دی کار ته مجاهد سے بم تیار دی والله کې دی کار ته پیر سے بم تیار دی والله کې دی کار ته سوک تقوا دارم تیار دی تیار شته د سوک شته ورته ونن د سپیغم پرېدا ګوان کې می مسلمان مري زما د سرکار نه لاغلی وړ خرسيږي لري مشرفم پرېدا عمران خانم پرېدا شاباش شریفم پرېدا نواز شریفم پرېدا بلم پرېدا خپل گریوان کې وګورا د پیغمبر صحابه هغه خلق دي کله چې ورته واچولې دی روان شو الله جل جلاله می ډېر قریب مهربان دی سرداری کونینو فرمایل د دې کس د عمل په وجه باندې الله رب العالمین د تو د مرګرو ته بخنه نصیب کړه چا د مرګ نه بعد په خوب کې ولیدل ورته وی الله پس او بخله وی الله رب العالمین پدې او بخل ما چې ما د الله مخلوق کی پس په باندې رحم کړو الله رب العالمین ما ته بخنه نصیب کړه دا نور مرګري دی الله پس او بخل
ورته وای دی ملګرو ماته انتظار کړو، دی مال په انتظار کې د مرګري په صفت باندې ولاړ، دی مال انتظار کړو، الله دی پاغه انتظار وبخل. وزما غیرتی مسلمانا وزما د نن زمانه رورا تسبیدی د لاس نه لاندې پوندو ترسیږي، ذکر باندې دي ځان مړ کو، په سجدو دې ځان مړ کو، خو رب دې راضي کړي اوس پورې نه دی. رب راضي کول پدې کې نه دی، رب راضي کول پدې کې دي چې ستا په زړه کې یو درد راشي چې نن زما د مسلمان څه حال دی، خو په یو ګل سپرلی نه راځي. قسم دې په منبر ناست زما شیخ او مرشد په عرفات کې دعا کړې وه، زینت المحدثین مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله گواه دې په دې خبره باندې چې شیخ صاحب ځان ته راووت او دا دعا یې وکړه چې خدایا ماته د حدیث درس سره سره شهادت را نصیب کا. دا د حضرت شیخ د زړه پیغام وزیر باغ خورا د سعید بن جبیر سعید بن مسیب په شانته تاریخ زما د شیخ وګورئ. والله ما بیگام دا سوال کړی ما خدای بس شهادت استاسه ژوند خبا نه اوري بد به اوري رد سړی ودر دی. مسلمان ولی قتلی یلکه دا ولی ستا دومره د الله نه خوف یره ختمه ده او دا یاد ساتئ زما دا आवाज دی ټول اسلامی او غیر اسلامی ملکونو ته 100 منټه بعد برسیږي. هر ځای چې مسلمان اوسېږي په ځان کې رحم پیدا کا. ته الله دې لپاره نه پیدا کړي چې ته دې په شراب خوندونه اخلي، ته دې په مستو په ډمامو خوندونه اخلي. د مسلمان په حال فکر پکار، اوس خو هم د نوم انسانیت په حال فکر پکار دی. ولی زمونږ ټول مسلمانان ته دا درد پکار دی چې هر نبی دنیا ته راغلی هغه الله د څه دپاره رالیږلی؟ د بل د جهنم نه د خلاصېدو دپاره. تاسې ټول په دې خبره ما سره متفق یې. 1,24,000 پیغمبران چې راغلي هغوی زمیندارۍ ته نه راغلي چې پټي به کرو پراپټینې به کوو د نیټو ګاډي به اخلو د بل کور به ورانو. هغه پیغمبران دې ته راغلي وو چې موږ دا درد الهي دا پیغام الهي دا انسانیت ته ورسو او د غیر د سجدې په ځای یو الله ته سجده ولګوي. دا د ټولو پیغمبرانو نعره وه. نو یاد ساتئ د منبر د جامع محمدیه زنګل نهر نه چې زه ژوندیم یو عام آواز به اوزي. زه د نوم انسانیت خیر خوایم، زه د نوم انسانیت د پاره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم درد یو شان بیانوم. زما محبوب بیان کړي، زما نبی د نوم انسانیت احترام کړي، زما نبی نوم انسانیت ته احترام ور کړي. نن زما د انسان نه نفرت ولی پیدا شو؟